مولانا صاحب راته یو خبره وکړه، وایي دې خلکو ته یو وظیفه وښایه. بعضې کسان دي د کاروبار وظیفه غواړي، کاروبار کې کمزوري. ټولو ته دا یو دو وظیفې ښیم، یو درې دا وایه، دې کې به ستاسو خیر وي. یو لا حول ولا قوة الا بالله وایه. شواروز کې 500 پیرې وایه، 11 پیرې مخکې 11 پیرې وروستو درود شریف. 1500 کارته شواروز کې یاد به مې لا حول ولا قوة الا بالله دا وایه. او د کاروبار دپاره یا واسعو وایه، یا واسعو یا واسعو یا واسعو. دا 7 ځله هر فرض مانځه پسې وایه. یا واسعو یا واسعو 7 ځله هر فرض مانځه پسې. او د ماښام ماسخوتن صورت واقعه وایه. او چې کله هم سملی نو د خوب نه مخکې یو 100 پیرې درود شریف وایه. دا ستاسو وظایف شو. الله به دله خیر او برکت درکړي. الله م روزګار کې برکت واچوه.